السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسې به راته رک روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، د هر څه نه مخکې که چېرې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او تر اوسه پورې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې سره د بیل په ایکان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې اپډیټ ستاسو پورې په وخت ورسیږي. زه یم مراد درمان، تاسې ګورئ درمان خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو ته ورسو، ویډیو پیل کړو. نو ملګرو، مخکې له ویډیو شروع کېدو څخه ستاسو دغه دوه اپونه هم درښایم. یو یې دغه ده او بل یې دغه ده. دې کې تاسې کولی شئ ډالر وګټئ. دې کولی شئ په MB باندې هم پیسې وګټئ، سیم کارت هم ترې لګولی شئ. نو تاسې کولی شئ له دې څخه سیم کارت هم پیسې ولېږئ. صحیح ده. له دې نه هم کولی شئ تاسې ډالر وګټئ، سیم کارت یې هم ولېږئ. نو زه تاسو راځم نن دې پریمایس په اړه باندې ثبوت درته ښیم. ځینې ملګري پوښتنه کولی شي موږ په پریمایس کې پیسې نه راکول کېږي. صحیح ده. زه اوس غواړم تاسو ته پیسې سیم کارت ته ولېږم. صحیح ده. دلته تاسې راسئ، پریمایس را خلاص کړئ. کله چې تاسې پریمایس را خلاص کړ، زه به لوکیشن ورته آن کړم. لوکیشن چې مې ورته آن کړ، بخښنه غواړم، کله چې اپلیکیشن اوپن کړ، تاسو دلته ګورئ ملګرو، ما سره 556 افغانۍ دي. صحیح ده. 556 افغانۍ دي. زه غواړم چې دا خپل سیم کارت ته اوس ولېږم. صحیح ده. او ځینې ملګري بیا پوښتنه کوي چې موږ ته سوالونه نه راځي. صحیح ده. سوالونه ملګرو راځي، له 6 بجو مخکې باید تاسو ورته راځي. صحیح ده. دا ورته ګوره، وینې دغه ده، دا ټول سوالونه ما سره راغلي. صحیح ده. دا منل شوی ده، دا تر کتنې لاندې ده. صحیح ده. 15 افغانۍ ما سره راکړي، 15 افغانۍ راکړي دي. پسې دغه ده، دغه ده. صحیح. 15 افغانۍ، 15 افغانۍ دغه ده. ملګرو، تاسې کولی شئ له 6 بجو مخکې ورته راسئ. صحیح ده. له 6 بجو مخکې ورته رالاستئ، دغه ورته ګورئ. زه اوس ملګرو، زه یو څه مریض یم، نو په دې خاطر باندې یو څه غاړې خرابې دي. نو تاسې کولی شئ دلته ګورئ راسئ، دلته 6 بجو مخکې باید تاسو سوالونه حل کړئ. صحیح ده. 6 بجو مخکې ورته رالاستئ، تاسې باید دلته سوالونه حل کړئ. صحیح ده. یعنې 15 افغانۍ، 15 افغانۍ، دغه 15 افغانۍ دي، تر کتنې لاندې دي. اوس زه غواړم دا 556 افغانۍ په سیم کارت ولېږم. صحیح. تاسې باید تادیه باندې به کلیک وکړئ. تادیه باندې چې مې کلیک وکړ، دغلته ملګرو صحیح ده، دغه زما 556 افغانۍ دي. 556 افغانۍ زه غواړم خپل سیم کارت ته ولېږم. صحیح ده. دلته تاسې پیسو ویستلو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو دلته کلیک ورباندې وکړئ، موبایل ټاپ ته به راسئ، موبایل ټاپ باندې به کلیک وکړئ. ټاپ باندې کلیک وکړئ، دلته ملګرو ما دوه سیم کارتونه ورته انتخاب کړي دي، یو MTN ده، یو سلام ده. زه غواړم سلام ته یې ولېږم. صحیح ده. دلته په سلام باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. تاسې هر سیم کارت یو باندې کلیک وکړئ. زه غواړم خپل سلام سیم کارت ته ولېږم. صحیح ده. زه به دلته کلیک ورباندې وکړم. صحیح ده. کله چې مې کلیک ورباندې وکړ، دا یعنې 456 افغانۍ زه غواړم دا خپل سیم کارت ته ولېږم. صحیح ده. دلته مې کلیک ورباندې وکړ، ملګرو دغه ده. صحیح ده. ما ته یې ولیکلو ملګرو، دا یعنې دلته ما ته یې ویلي چې تاسو په 2 یا 3 ورځو کې ورسېږي. صحیح ده. خو انشاءالله زر راته رسېږي. صحیح ده. اوس دا یو څه مشکلات پکې رامنځته شوي دي. بعضې ملګري چې موږ سوالونه هم نه راځي، سوالونه هم راځي. له 6 بجو مخکې باید تاسو ورته راسئ، د سهار 6 بجو مخکې. زه دلته غواړم چې دا پیسې ولېږم. صحیح ده. دغه د ملګرو وینې ما ته پیسې راورسېدل. دا وینې 550 افغانۍ راغلي. صحیح ده. دا وینې تاسې دغه هم کتلی شئ، میوزیک هم کتلی شئ. دا وینې ملګرو ما سره 6 افغانۍ پاتې شوې. صحیح ده. 6 افغانۍ راسره پاتې شوې. دا یعنې په سکرین کې ګوره ما سره راځي. صحیح ده. هلته یې ما ته ولیکلو چې تاسې کولی شئ په 2 یا 3 ورځو کې تاسو روپۍ ورسېږي. صحیح ده. خو نه، ما ته په سکرین کې راورسېدې. دا وینې 303 افغانۍ زما په سیم کارت کې پاتې شوې. صحیح ده. دغه ملګرو یو زبردسته او بیخي هېڅ مشکل ورپکې نشته. بعضې خلک یایي چې تاسې پیسې نشئ لېږلی. دا یعنې ملګرو دغه ده، دا یعنې دغه ده. صحیح ده. 550 افغانۍ ما ته راولېږلې، خو ډایرکټ راغلې. صحیح ده. دا وینې ډایرکټ ما ته راغلې.
داسې نه چې پینډینګ کې دی دا ډایرکټ راځي نو دلته اوس تاسې میسیج به هم درته وښیم دغه د ملګرو وینې دغه میسیج دی 550 افغانۍ ماته راورسېدې 10% د هغه کوم د مثال ته تاسې زلوډ کوئ یا کارت جمع کوئ د هغه نه هم کټ کېږي دا وینې دلته ما چې کټ شوې صحیح ده اوس به زه وګورم زما سره سیم کارت کې څو روپۍ دي دغه د ملګرو وینې 495 افغانۍ ماته پاتې شوې صحیح ده 495 افغانۍ زما په حساب کې دي نو تاسې کولی شئ له دې نه هم پیسې ترلاسه کړئ هم کار پکې وکوئ دا ویډیو تر بل ویډیو پورې په خدای سپارم زموږ یوټیوب چینل سره تعقیب کړئ او په وخت باندې د پیسو ګټلو څخه ځان خبر کړئ